الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دجا پرزمو ساسو خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د حنین نکله راګرځي نشپاړس قاصدان ولېګل د زکات د وصولولو راټولولو لپاره مختلف قبایل له د زکات او د مذهب مابین کې نسبت او د زکات یوسف دی تیر درس کې بیان شو ذکر شوی. دویم د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سرایا قطعات هغه لګل جدا جدا زین لره د جدا قومندانانو په قیادت کې مقصد په صرف فساد ختمول او د اسلام د دین زیبایی او رونق کار کول. او دا خبره بیان شو چې وفدون راغله د رسول الله خواله سم مدینه له سره مکه د فتح نو به ورسم در روان و در دې چې مرز وفات کیم د دې باره کې به توصیه کوي ورس ان شاء الله غرازي. اخر نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل د تبوک په طرف باندې روان شو. شپاړس ورځې مزل یو طرف او شپاړس بل شل ورځې تقریبا التفاده کېدل شوخه چې 250 ورځې ټولې جوړېدل چې د مدینه منورې نه د غیب مابین تقریبا 200 کیلومتره مسافه دومره علاقه کې دا واقع و. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله تیارې کولو د فوج نو ایسری خلکو ویل چې دا خو د عزت په میاشتو کې جګړه کوي، دا خو الله منع کړی دا. دوه جوابونه تیر درس کې شو، یو دا چې دی لوري شي دفاعي جواب دا په داخل د حرم کې به کې دی شي او یا د عزت مېشي چې کوم الله انتخاب کړی هغه جدا وي. دین اور سبب باعث د جګړې دا ذکر شو چې د هرقل بادشاہ قواوی د ابو عامر الراهب په امر او دغه په واسطه باندې را روان کړي تقریبا 100 کسان. رسول الله شکر اطلاع ورسید نو خپل دیر سره مجاهدین برابر کړو او د تبوک په طرف باندې دا روان شو. او به دا خبر به ذکر شو چې رسول الله ملګرو لوي چې انده ابو بکر شپ ټول کور راوړو، عمر بن الخطاب نمای راوړو، عاصم شپ تقریبا نبی وسغه کجوري راوړي، محمد بن مسلمه، سعد بن معاذ، عثمان بن عفان نه سوا وخان او سل اسنا او 2 کروڑ روپے شوخه جوړېدل دا ورته راوړل. نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه کې وو چې په دې وخت کې د شام نه د تیل ولا را روان و زمیداران دغه ځنه به تیل راوړل دلته په مدینه کې به خرڅول او به د سلام بیا بده کوله چې دومره غنم براوړي او دومره بدا شی راوړي دومره دا الله نبی له دا خبر وکړه چې یا رسول الله د خلکو تقریبا 30 قوا روان کړي دي او تقریبا بلقال اخر را ورسیده دجله ورال. نبی کریم علیه الصلاه والسلام بدیجه کې د خپل ملګری را جمع کړو چې د داخله اراده لري او زه د خلکو له وسومه اعلان کوم چې ټول بوجو بس چندې بمړو وسلهم اعلان وکړه مکه خلک دی راوځي او د قشن اعراب دی راوځي او چنده به زنانو ډیره واشول کسان چې عثمان بن عفان بګي په ډیر اندازه باندې مال کې خودلو او د رسول الله مبارک عادت دا و چې په عام غزوات کې به د شمال په طرف باندې تلو جنوب به یاد کې او شرق ته بدلو لدیز به یاد کې دیو د خیبر غزا کې تشریح وکړه. اې دی وجه دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې تر څو پر داخله خپل ځان برابر کی سفر وګد دی میوه په خيري ګرمي را چې د وسنه سره په خپل بندوبست باندې پوي چې لکه دا نږدې مثلا دا ګور ډېر لري دا او د غیر پر پوره تیاری وکړه دی د اعلان او دا خبره ورته وکړه چې د څه حرکتونه وکیږي نو په دې کې ټول خلک واته صرف منافقان پاتې شو، د مؤمنانو کې څو کسانه چې ورسره واقعیت به راځي او رب العالمین کله کله به مسلمانانو باندې د حالات راولي چې تر څو پورې خبيث او طیب د یو بل نه جدا کی او دا قرآن صراحتن حکم هم دی. زمونږ الله په دې باندې قادر دی چې په خلکو باندې ماشه او بادونه او هواګان او غیره را مسلط کی، خو لیکن سوره محمد کې فرمایي چې صرف تاسو د ازمیخ لاندې اچوم کم خلک دا خبره مني او کم خلک نه مني. دی غزا کې رسول الله چې کله اعلان وکړو نو صرف داخله زمونږ الله په ازمیخ او امتحان کې واجول چې کم منافقان دي او کم غیر منافقان دي. صرف درې قسم خلک پاتې شو. یو قسم قران کریم کې غیر اشاره شوی بلکې تصریح پیګړه دا هغه خلکو چې هغه صاحب د عذر، دویم مړانده ګډان او دریم یو کسان د رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله موږ لا اسلحه راکا او خان سورلې راکا چې تر څو پورې موږ د دشمن په مقابل کې الته به وجنګي ګل الله نبی ول اسما سره خو شي نشه زو تاسو سره درکړه. ابن جوزی زاد المسیر کې چې بیت دا طلب وکړي چې خیر موږ د سپلې برابر کړه پیدل بلړ شو
د الله نبی رجز ما سره خو شته نه چې هغه تاسو درکم قران کې رب العالمین فرمایي چې کله لا وافه شونه دومره سخت وژړل چې د دې زړه د وجنه د استرګې سم توي شوي وکي خو څه کوي تقریبا 2-5 سره چې د خلکو جوړل په مدینه منوره کې چې څنګه موږ د جهاد نه پاتې کیږو دا ډېر مهم حکم دی زمونږ د الله درزه لپاره اساسي سبب دی او ټول مجاهدین د حرکت کې موږ د بدیجه کې پاتې کیږو دی باندې صحابه خپه کېدل هغه په جهاد باندې پوي او د جهاد په اهمیت باندې پوي او نو ځکه به شړا کوله په خلاف موږ اوسو دې وخت داخله دوی اول پیژنې نو کچیر ته وی پیژنې به اهمیت او کچیر د اهمیت هم براشنه به په هغه طریقه باندې کیږي چې کوم الله او رسول غواړي جړلې رسول الله ملګری له ویلې د خلک په مدینه کې شته چې تاسو دغه اجر یو رقم صحابه ویل یا رسول الله په مدینه کې موږ دلته بیا اجر یو رقم ته کیږي دا ولي وې دا چې عذر باندې کړی دي کله عذر نه وینو هغه موږ سره بده کې برخه خستله او دلته راتلل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ملګری ابو خیثمه ابو زرع هلال ابن امیہ مراره ابن ربيعه او كعب ابن مالک دا کسان پاتې شي چې د دریو صحابه کرامو مبارک خو رب العالمین مکمل آیتونه نازل کړ چې د توبه ما قبول کړ دومره وخت بعد لیکن ابو خیثمه دا واقع داوا دا شکل کور لاړو مدینه منوره کې د کجورو د باغونو ډېر مزیدار دوه ودونه کړی و د زنانو ورته کجوري ملا شولې او د شوق زین او فاشي وغیرہ خبر برابر کړی و چې کله دا راغې د کوټوله او بده کې کیناستو زنانو د امینه محبت وکړو او د دې کجورو د لوخي وکړه چې دې ډېر چولې شي ویلي او د خپل باغونو د یخو به ولې نو ویل چې رضا پاتې کېږم خو به ورسره دا ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه د دشمن سره الته په سخته ګرمۍ کې مقابله کې وزلي په دې نرم راحتونو کې سورو کې وسېګم د قطن زنه برداشت او د ویل چې دا انصاف فیصله بالکل دنه د دې وجنه د ایمان بشاشت د صحابه په ذهنونو کې د نشوي هغه د غیزه کې وزید دلته پاتې کېږم دام بس روان شو او کوم روانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ملګرو مخکې لاړو ځکه تقریبا 10,000 ملګری ودا تر دې پر علماء لیکي چې چیرته کتاب د لیکل نه شو چې چیرته کم خلک د رسول الله نه پاتې کېدل شول د الله نبی چې کله د شو وکړه د لوري په دشته کې څوک روان دي ملګرو له ویل چې دا سړی بچو کی چا ویل فلان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کن ابا خیثمه و ابا خصمه کله چې نږدې راغی یقیني هغه موجود شو اما کو دې ته ویل چې د محمد رسول الله معجزه زمونږ الله چې په دماغ کې دا خبره د ځړ کې ورواچوله او دا خبره مخکې موږ ذکر شوی چې د ایمان د ترقې لپاره تقریبا 10 اسباب الله او رسول ذکر کړی دي یو پکې معرفت او معجزات مخلوقاتو کې سوچ او قران کریم کې تدبر د الله په نومونو کې سوچ او د الله نو دعاګانې غوښتل الله یادول د رسول الله تابعداري خاصه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل شیخ الاسلام ابن تیمیه غبره کې کتاب لیکلی دی الفرقان امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب لیکلی خصائص کبرى او د ثابت کړی دی چې د رسول الله او د امت مابین کې تقریبا 200 خوونه کې فرق دی 200 صفات کې د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین محاسن خو بیان پیژندل الله له وخت ورکول د علماء سره ناس د قران او سنت علم اخلاص او ادب نه کار اخصل هغه شنه لري کېدل چې د الله رسول نه لري کوي جهاد او عمل صالح چې کله راغی ابو خیثمه ورته ویل دا ولې یا رسول الله ټول مسله دا و چې کور لاړم او به غون ورلم او د زنانو سره کېناستم دا خبره مې د ځان سره وکړه چې دا د انصاف فیصله نه ده چې رسول الله په میدان د جنگ کې جنگيږي او زله په دې کې ناسو الله در باندې رحم وکړي دلیل به دې باندې شغلوي جرم نه دا بشو زکه پاتې کېدل او به بدسي غزا کې چې ټول ملګرو اعلان وشو الله ودرانو اسم ټول وزي واده ولا به واده ولا روغ او رنزوره غریب او مالدار مصلح او غیر مصلح تقریبا لس تفسیرونه مفسرین آیات په تشریح کړي دي دریمه په کې دا وشو د سلیم الیهودی او کورو جدا غونډه ځاو بده کې عبد الله ابن ابي ابن سلول راغو د خپل کسانو راجمع کول مقصد دا و چې رسول الله د ملګری موږ په کومه طریقه باندې ورسېو دا دعوت شروع کړي چې اے خلکو یو خبره دا سفر ډېر لري دی دویم دی لوی دشمن سره زموږ مقابله ده دریم ډېره سخته ګرمي ده څلورم زموږ د میوي په خېشو په دې وخت کې دا پیغمبر موږ له وجې جنگ لا دا خو موږ نه منو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل هغه قطعات روان کړ او خاص کر د طلحه ابن عبید الله په قیادت کې چې ورشو د کور ور واشو طلحه ابن عبید الله هغه انسان د خپل اسم کونه ابو محمد د ابو بکر رضی الله عنه په لاس باندې ایمان راوړی د عمر سے پشپکسی شورا کې هم داخلو رسول الله به ویل چې کم سړی وګوري چې د اسمه کې بسر باندې شهید وګوري ویداري وګوري طلحه و 500 یا 15 زخمونه د بدن باندې جوړ شي او خود کې دومره لوی کاروي کړي و عائشہ رضی الله عنها فرمایي
چې کله بسما بلار ابو بکر شبدا تذکرہ کوله د احد نو به ویل چې د احد ټول ورځ هغه د طلحه ابن عبد الله طلحه الخير طلحه الفياس طلحه الجواد کیسه نمونه رسول الله ورته انتخاب کړو تقریبا 10 لک درهم او 10 لک دینار ته پاتې شوی د عبد الملک ابن مروان په وخت کې دا یا په اوی غشي باندې ولګیدو یا دغه په غشي باندې خدای به شي نه هدر شوق احادیث ټول نقل لي د شکل خپل ګروپ ور وسو دا کور معاشره کې چې په دې ځای کې د مجاهدینو په خلاف باندې جرګي کې یو د مجاهدینو ورواړول چې ورواړول نو خلک کې وته چې د ضحاک ابن عبد الله په نامه باندې وسړی او هغه شکل بر وخت لاندې را پریوت په ماته شو طلحه ابن عبد الله مجاهدون لوري شو وروا شو یې ټول کور وسوځو دلیل په دې باندې چې په کوم ځای کې د مسلمانانو په خلاف باندې جرګه کیږي او په هغه ځای کې میټینګونه کیږي په کار دا چې دې سره به دغه عمل په کار د کوم چې رسول الله علیه ملګرو وکي دین ورسره رسول الله بل معجزه کار شو دوی په سفر باندې روان دي ډیر سره مجاهدین سره دي یو باغ باندې ورته ریدل چې دا باغ د زنانه او غزنانه مسلمانانو خرڅ دی ویلې شي اټکری فیصله دی شي مبارک چې دا به څومره میوه وکي بعد دغه نه به هغه میوه چې کله وشوله کجوري به وشوله نو بیا به د اسلامي خلافت په کې ځان لبرخه وا نبی کریم علیه السلام ملګرو له دا باغ څومره کجوري وکي چې ویلې ته وسقه او چې ویلې شنه دولس وسقه چې ویلې ولسه رسول الله فرمایي چې کله 5 وسق لورسیږي نو بعد دغه نه به دې کې د عشر مسله ده تقریبا چې څوار لسمنه او د یو منه 50 کیلو جوړیږي نو به افغاني من دغه سره حساب او چې د سور اندازه شو رسول الله چې کله لاړو نو دوی ویل شي لس هغه خو نه چې کله راغی د دې باغ ولا سنانه پښتنه وکړه ته شکل کجوري راټول کړو تقریبا هغه کې 100 وسقوي وی ویل یا رسول الله باغ کې خلاص وسقه پوره شوی ټولي عقد نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خبره تصدیق الله رب العزت په دې کې وکي دلیل به دې باندې چې د تبوک په دې غزا کې او بل سفر کې ناشنا معجزات د رسول الله تیر شو پنځم صحابه کرام دوی وجه لاړ مدائن صالح شاغله ویل چې دیار ثمود دلته دوی واړول په دې طریقه باندې چې د کویان نه اوبره واخصه بر خپل پتا کوي کې واچولې او بده کې وړو واغل چې کله ما خام شو رسول الله ملګری لوي ویلې چې وړو په دې اوبو باندې اغګلې وی هغه د ټول راواله بر سروي باندې لري اخري او خانو باندې او څومره هم چې بر پتا کوي کې چې دا ټول کې واړوي لاړ شه د هغه کوی اوبره وړي چې کوم نبی صالح علیه السلام اوګه خړو بيدا د ملګرو په طبيعت باندې دا خبره قسم نشم به سړی ولګي چې دومره فقر دی ضرورت دی او زمونږ سره سفر مسله د وړم واغلی دی واغدي به لري شي خوشچون کې د محمد صلی الله علیه وسلم امر صحابه ورته لبیک یا رسول الله اگر اواز بری وکانو وغیرہ باندې وخاړه دلیل په دې باندې شکل اشتباهي طعامي ته خپل مخره یې په دې سروي باندې وخره یا په هغه ادنا خلکو باندې چې هغه د اوچت مرتبه ولا وینه د شکل وکړو به دې چې دې ملګرو اراده د الله شمو د کورونو وګورو مدائن صالح کې چې دا په کوم نقشو په کوم کیفیت باندې جوړ کړی دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تاسو دلته مور داخليږي مگر که داخليږي په دې صورتحال کې چې تاسو ژاړئ باقي نه ژړه مسله جوړه کړئ زګه دې چې څنګه الله پاک باندې عذابونه نازل کړی دي اسنه چې موږ بګیران شو د دې وجه نه د مزدلفین به کله د مینا په طرف باندې وادي محصر له بشراغ د خپل وکبه تیز کړه دلته ابرهه الله برباد کړو او خپل صادر به سر باندې راوچ نبی کریم علیه الصلاه والسلام صادر چې به سر باندې راچول او مقصد دا و چې ګرمۍ نور باندې بچم او بل مقصد دا و چې د نظر حفاظت مشي به د دنیا د عذاب نه رسول الله د عملګری ویرول نو د دنیا د عذاب نه سړی کله به بچکی چې کله رسول الله په ځای کې موجودي په خلکو باندې الله عذاب ناراضي او انت فهم دویم ابن قیم رحمه الله فرمایي بدایع التفسیر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه استدلال دا کړی دا چې په کوم ځای کې رسول الله موجودي په خلکو باندې الله عذاب ناراضي نو په کوم ځای کې چې د رسول الله مینه الته یقیني د الله عذاب به ناراضي دریم د الله نه بخنه غوښتل څلورم ایمان پنځم د الله د انعامات او شکریا شپږم امر بالمعروف و نهی عن المنکر او انتصارو نو پیغمبر علی السلام ملګرو لوي ویل چې دي نه وځي مگر که تاسو چرته ور داخلي ګور باندې په دې صورت حال باندې ور داخلي چې تاسو سترګو نو کې رواني دا مسله ورته ویلي شپږم یو معجزې رسول الله نور ښکارا شو هغه په دې طریقه ټول مجاهدین راجمع کړل مطلب مشران راجمع کړل چې ارسل د خپل قتال ورشه دا خبر ورور شوی چې کله یو ملګری د ضرورت وته د پاره بار جنو ایواز د نشي بلکې ځان سره د یو ملګری واخلي انفرادي لاړ نشي د الله د نبی په خبره کې ډېر روي حکمت پروت د دې وجه چې کوم انسان د دې مخالفت کې هغه تاوان سره مخامخ کیږي په دې کې ملګری او شیخ او منافق یا ساده مسلمانو دا خبر ورته چې معلومه شو او د رسول الله خبره چې معلومه غنل دا ګوره انسان له ډېر لوی تاوان ورکړي د دې وجه نه عالم په دې کې کتاب لیکلی دی تعظیم السنه
د سنت تعظیم او دقشنا وتعجيل العقوبه لمن خالفها تعظیم السنه وتعجيل العقوبه لمن خالفها چې څوک د مخالفت کې هغه بد الله عذاب راشي د شپې په کدا وشو چې دا سړی بار وته نه اسه مرګي مرز ور باندې راغی جنت وغیرہ ور باندې شکینس ګډ وړي ملګرو راواخصو د رسول الله صلی الله علیه و تاسو مانو ویل شي موزي تاسو ګره بهم دي چې وتی خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو ډیر یو مشفق انسان او هغه به خپل هغه دم کې رب العالمین هغه له کیسه شهادت ورکړي دویمه په هغه کې دا وشو رسول الله ملګرو ویل چې د شپې وګوره ډیره آرامه فضا ده لیکن د شپې په اخري حصہ کې به ناشنا باد ولګيږي ډیر تیز باد ولګيږي تاسو د شکارو کې چې د خپل وخانه وټړی او خپل دی وخانو سره کینی یا بالکل بل اسمه کې باندې ځان جوخ کوي چې کله شپشوا او باد په دی وخت راوالو ته ډیر انتهاجه ته یو ملګری په دې ملګرو کې راوچت شونه د پورې د باد اوچت کې ویوړو چې د بني توي دوه غرونه و دي غرونه سره راسړي ووالو ځکه رسول الله چې کوم خبره کوي به هغه کې منل کم طرف چې ترغیب ورکړي هغه ورتل د کم شي چې منع کړي دغه نه ځان ساتله د دې وجنه کم شړې چې د محمد رسول الله سنت مقابله کې دا به خامخه ضروري یو په دنیا کې ضروري کې په دنیا کې نه آخرت کې خود عزت مسله ده ومه په کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ځل ودرې د مونږ کولو ستري لا یو ځوان په لار باندې تیرېدو د ستري او د پیغمبر علیه السلام په مابین کې نو استغفار منه کی شریعت حکم داري چې اول منه کا کنه منه کې دوی بیا سره جنگ وکړه زکه د دې منشکون کې د رب العالمین په مابین کې دا تعلق وسقته کوي خو رسول الله هغه مخالفت کوي چې مرزه بهم په طریقو باندې چې کله د الله نبی رکول لاړو یا سجده لاړو د استمنډ واخصو تیزوت لاړو چې کله بار لاړو وړاندې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر ځون چې هغه مونږ خراب کې ویل اللهم قطه یا الله کینوا په پو باندې شلکا ایسا سره به شش دا به ورسره قوي عالم ایمان شکل به راوړو او ایمان که مضبوط کې بشاشت د ایمان پر ځل کې وردن نشو کله به دې حدیث راغی نو د خپل ملګرو لبي ویلې ودا کار ما کړي پیغمبر مال خیره وکړه دا خیره د وجه نسمه راځي شي شي ویلي خو ګوره تعالی می دا خبره وکړه چاله ونه وي کې نسمه خپل به هیڅ نه راځي د درس لا چې کله مرشم به خلکو دا خبره بیان کړي چې دا شړې دي او یا کله دې چې ما هجرت وکړي یا تلاړي بل ځای دلیل له بدی باندې چې سترا دی له مونږ والله سنت هغه په دې طریقه باندې چې یا خو دې استن نه ودرېګا او یا د دیوال په خوا کې غلې ودرېګا نږدې اسنی دي بعض خلک جماعتون لور شي جماعتون کې وړي وړي ستري لګولې دا چې د ور بشریت کې نشته نه دا عمل چې رسول الله موږ له ویلې دي نه قران ویلې دي نه صحابه ویلې دي چې جماعت ور داخل شي 15 ستري کې پرتی مخې له ودرې دا اسې د ځانه طریقه چې د خلکو جوړه کړي دا خه طریقه دا چې یا د ستنی خوا کې ودرېږي یا د دیوال پر بغل کې ودرېږي تک ستره بده کې مراد نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د مکې فتح وشو د بیت الله د کوټې ور داخلېدو کعبه لا بدی وخت کې ما نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره عمر بن الخطاب او باج نور کسانو بلال شیخ دی ام نجدی د سترې خاله ورودره دو امام بخاری فرمای رحمه الله چې دومره مهمه ده د ستره په منځ کې چې حتی رسول الله په داخله کعبه کې ګوره پر خود لري علما دا لیکي چې کله به موجود نشي سره یا کرخه وباسه د په عرش باندې یا په طول باندې یا د محراب په شکل باندې په دشت کې ولې نه ته دا کار کوي دا رسول الله د امر امتثال لري په دې کې یو فائدہ ده چې د انسان د منځ توجه برابرېږي دویمه خبره تدارو وته چې کله ستاسو تعلق د رب العالمین سره شروع کیږي په منځ باندې یو شړې پتا باندې دا ګډوډي نو اغله خیره په کار ده به منځ له خشوع باره کې موږ دا ویلو صحت د الفاظ او صحت د معنا سوچ په معنا کې او د خشنه قوت المقتضی رب العالمین سره قوی منه ذوف المعنی او د شتنګ دغه نظام فارغول خپل منځ اخري منځ غنل غمگین आवाज باندې قران ویلا کله چې سړی په تشهود کې کینی دا غوته او چتول اغیله کتل او خاص کا ستریلا څلور درش اسباب یو عالم راجمه کړی دي د عرب یو عالم دی چې د انسان په دیوانځ کې ورمانه خشوع او خضوع راځي خو یو پکې دا چې ستره استعمال شي حتی کدهشته ولې نه بل په کې دا وشو رسول الله معجزه کار شو زنانه را ویل یا رسول الله زما په دې بچی باندې پیرین کینی سارو ما خام په دې کیفیت باندې کې چې ایسه ګډ ورشي څنګه غړوړې مو سره خراب شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ماشوم راوړو چې اقصى عدو الله انا رسول الله اې د الله دشمنه وي اوسه د الله رسول مودا خبره د رسول الله په خلش راوي ان څومره قیمتي خبره ایسه ابلیس او شیطان ته لاړ اوت ختم شو دلیل به دې باندې چې د انسان په بدن باندې جنات کې نشته شي الصارم البتار کې بالی سے فرمایي چې کله انسان غمجن شي کله انسان د الله د ذکر نه غافل شي کله ویریږي او کله د غصې په حالت کې راشي تقریبا 15 اسباب هغه ذکر کړی دي او دا طریقه به ذکر شوی چې سړی د دنه به په څه باندې بچکیږي په اذان باندې بچکیږي او سوره بقره باندې آیت الکرسی باندې سوره بقره د ورسنی آیتونه او د شګر زیدل تعوذ
خاص کر دا ورسنه درې آیتونه ویل لا اله الا الله ویل من تب الله ویل د ابلیس او د غیر وسوسې د بچ کېدو لپاره د سورې حدید آیتونه ویل اعوذ بالله ویل په الله باندې ایمان او د الله معرفت او د الله د کارونو رضا چې الله دا کارته مانه وکي په دې کې فقه په راځي رښتې ویل صدقه ګناهونه پر خود القرآن کې تدبر علماء به دا لیکلي چې په کوم شي باندې د جنت به وځي کوم دم باندې کوم خلک دا و چې دا په انسانانو باندې نه کینی واشه خبره ده دا خبره ده دا غلطه خبره ده قرآن او سنت کې دې لپاره ډېر ثبوت او ډېر دلایل موجود دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله تبوک نه را واپس شو اقزنا نصر ملاو شو بوختنه ورنه وکړه چې هغه بشیر څنګه وی ویل یا رسول الله ستاسو لاس برکت ته راوړې شو دا خوري خوش وسه خو زه غواړم چې طالب یې وس کې څلور غړا درکو څلور غړانه چې کله ورته پیښ کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دوه واخسته تعظیما لکتاب الله د قران د تعظیم د وجنه دوی ورته بیرته ورکړه اې دینه دا خبره معلومه شو چې انسان په دم باندې پیسې خسته شي خو لیکن کاروبار ورته وای نه افراط او تفرید منه کې بدی طریقه کې یو سړي چرته بدن باندې پیسې واخښنه بالکل بسترګم بنه برګي چې مړه د څومره حرام کارو کې خدا کارم غلط دی شي لوحې دی جوړي لګولي او کارتونه چاپ کړي چې رسد دمونه کوم فلان کوم لزر راړو شل زر راړو دا راړو دا به ناروا دي کاروبار ورته وای نه نه هم په کې دا وشو چې رسول الله ملګری به خیمو کې و ځکه سفر دی د عمره ابن حزم د رسول الله ملګری دی خیمه والے و او پدې کې زید ابن اسید القینقاعی د یو منافق هم راغلی ظاهر دا خبره چې منافقان دي غزال راغلي کني دي راغلي قران کې الله دوه قسمه خبرې کړې یو کې دا کوم منافقان راغلي ونو تاسو په مابین کې ډېر فسادونه دي کړی وي دین معلومیږي چې نه دي راغلي خو دویم دا چې د عقبی علاقه په خوا کې د منافقانو د خوانه یو پروګرام برابر شو چې رسول الله باندې عملیات وشي الله ورنه بچ نتیجه دارو وتلا چې کشرا منافقان راغلي او مشان نو راغلي نو دلته د رسول الله وخه ورکه شو خلک ګرځي عمر ابن حزم په دې وخت کې د رسول الله سره خوا کې ناست یو طرف باندې بل طرف نو دی زید ابن اسید القینقاعی د شی ویلي یو مړه دا څنګه محمد دی دا څنګه رسول الله علیه السلام موږ له د اسمانونو د جنت او جهنم کې شي کې خپل وخه ورته ورکړه دانش پیدا کولې دانش لیدلې دی له ویل شي غلط ذهن سازي د مجاهدینو پر مابین کې لکه اوسم خلک وي خکه دا دشمن ختم شو بل دشمن نشو بل دشمن چې ختم کې څوتره موکړه په خپل مابین کې څومره خلک جنگي نه لاله دار الله دا خبره هغه انسان کې چې دا خبره لري کې دنه مرز نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو په غیب باندې نه پویدو ځکه دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده چې د غیب په علم باندې یوازې څوک پويږي الله رب العزت پويږي مگر چې رسول الله اطلاع ورکړي هغه به خلکو اطلاع ورکولې شملګرو ویلي وماله معلومه نه و چې زما وکه په کم ځای کې او کم ځای کې نه ده خو رب العالمین مال دغه اطلاع راکړه زما وکه هغه پلانې ونی پورې نه خته څه مطلب دغه دا کوم مهار شې هغه پړې په یو څنګه کې نه خته نو دا وکه کوشش کوي چې حرکت راوي کې لیکن راتل نشي الترا پس ورشي او هغه پړې را خلاص کړي دوی شکل لاړ هغه را خلاص کړه عمر ابن حزم چې خپل خیمه لراغی وی ویلي ملګرو وغوږ کې دی او ناشنا خبره پیغمبر علیه السلام وکړه ویسی ویلي وېسما وکه ورکوا مال علم نو اوس مال الله علم راکې پلانې ونه پورې دغه هغه مهر نکته او اخلاص کوي نو دی وخت کې مومن ویل شي یا عمره دقه منافق هم دا خبره وشوکړه چې دا محمد څنګه محمد علیه السلام چې خپل وکه ورته معلوم اند د زمکو اسمانو خبره منګ لګي یو د ماغه په شروع وکړه عمر ابن زید ابن حزم سخت یوالو او به ویل یا عباد الله اې د الله بندگانو دی ظالم نه ما په خپل کوټه کې په خپل خیمه کې ځای ور کړی د دغه خرچه کوم او د محمد رسول الله مبارک د خلکو غلط ذهن سازي کې وای هغه په شروع کړو سختي والو ده د دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام جواب بین الصلاتین وکړه حقیقتا جواب بین الصلاتین په دې طریقه چې د ماقام او ماخصن یو ځای کړه د سبعی او د ماسپخین او د مازیګر مونږ یو ځای کی طریقې دار چې دوه رکعات ماسپخین منځو شي دغه ځنه اوسه به ورسره اسکار به وکړه به ورسره دوه رکعات مازیګر سره یو ځای کا کچیرته نبی کریم علیه الصلاه والسلام لس بجې نه بجې اراده سفر ونه به د موږ مازیګر لور سکو خو کچیرته به 12 بجو کې د اراده ونه به د مازیګر ماسپخین لره مخله کی ماقام ماخصن لا اذن دا خبر معلومه شو چې بده کې به عام دا ورسره کولای شي امر تاغره مخ کولای شي دا حقيقي جمع رسول الله کړه عليه الصلاه والسلام ماخصن کې به ورسره ویتر نه کوي دغه وجه دار چې مؤمن سره خو کم اس کم رب العالمین تعلق د پاره یوسف پریدي د شي بنه کې چې ماخصن بده کې کې خطر طریقه دار چې هغه په سورلې باندې کېږي او ځان له پاګه کې تهجد قران او سنت شکل مطالعه کړی شي رب العالمین فرمایي چې کم سره تهجد او قیام الليل کې دا خیر دی چې نه کې عقبه قلې هل فی ذلک قسم لذی الله وی پدې کې عقل من ان شاء الله برخه او رسول الله فرمایي د منافقت سره به بچ کی او به
یو درس دا ویل شو چې قیام الليل سره کله راوچتي انسان بقیلولو کې وختي به ودکېږي د سورې کهف د ورسنی آیتونو تجربتان دام ویل شي ګنا نه بزان ساتي د دنیا په کارونو کې بزان نسړې کوي د مؤمنانو سره بکینې نه لري د آخرت سوچ په ځمانه مالی جرمانه د کسب د جمانه ځان ساتله سړي اسباب دا یو درس کې مخکې بیان شوی و چې انسان دا وکي الله تعالی به دا توفیق ورکړي ایوله سم په کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو سره ناس لوري په دې دشته کې وسړی را روان دي پیدل خو یو بار دی هغه ان شاء الله تړلې دی رسول الله ملګرو لوري من دا څوک دی چا ویلی فلان دی چا ویلی فلان دی چا ویلی فلان دی نبی کریم علیه السلام ویل چې کن ابا ذر ابو ذر شه خپل نوم جندب ابن جناده ډېر ناشنا انسان دی قیمتي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د اسمان لاندې د زمکه په سر باندې ریښتونه انسان خیسل حجي والا هغه د نشته لکه څنګه ابو ذر رضی الله عنه دی امام ابو داود رحمت الله علیه فرمایي د عبد الله ابن مسعود د علم سره دا برابر چې وی ویل کن ابو ذر شاه ابو ذر شراغي شاله پن تړلې رسول الله ورته ویلي یا خو ورته چې وکړ مردار شو د سامان میزان لرا واخصو او یا غزمنه هو تختیدا رسول الله الله در باندې رحم وکي به ویلي یا ابو ذر شه يمشي وحده یواز روان دي مزل کوي ويسكن وحده یواز بوشيږي ويموت وحده او یواز بملکيږي به ورسره زمانہ کې همدا شوار د دې نشه نظر جوړ شو چې سر سره شي غرمې له مپریدا چې غرمې سره شي ماخام له مپریدا استدلال د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی حدیث نه کو رسول الله فرمایي کده احد د غر په اندازه باندې ستر زما سره پاتې شي وېزه بدرو ځګه دنه ختم کړ ار صحابي سره به باسو مالدارانو ویل شي یا مالدارانو تاسو خرچي کوي کینه ګور رب العالمین مور لبوشي او د ابو ذر له دا خبره داغه د اجتهاد موافق د شو چې خرچه په کار د لیکن کې وشړې ذخیره ځان له وسدي سو مانعت نشته عثمان ابن عفان ورته ویلي یا ابو ذر رب ځل اخر لاړ چې سر چا سره اختلافات او جنگونه لري باسونه کوي وډیره خبره مشوره دراکړه لاړ عمل ته واجب وشیدو رسول الله د خبره مسله يمشي وحده یواز راغه زمو خاله ويسكن وحده وشیدلو چې د مرزن کدن حالات ور باندې راغنی وی غلام ورسره او یو زنانه دی غلام باروته سرکلا رسول الله ورته دا ویلو چې بدمانه بداو په سفر کې مړکیږي یو جماعت د مسافرونو په بدمانه به جنازه کوي عبد الله ابن مسعود سره د ملګرو د کوفین روانو د حرم په طرف باندې اراده د عمره لرله دی غلام ورته ویل یا فلان ودرېګا وڅوي وی د رسول الله ملګری ابو ذر نومي کې دي چې وفات کیږي راشي تاسو باغه باندې جنازه کې ودفن کوي وی چې کله ورته عبد الله ابن مسعود سره د ملګرو نه راغی دا په اخري ځل کدن کې ورته ویل په هغه وخت کې دا سوندېمو چې زیره د تاسو له تاسو مؤمنان ځکه رسول الله صلی الله علیه فرمایي ابو ذر چې مړ کیږي او مړ شو نو یو جماعت د مسلمانانو په هغه باندې جنازه وکي یقیني تاسو مسلمانانو مؤمنان دي عبد الله ابن مسعود ډېر سخت وشړل وی قسم په الله چې رسول الله دا خبره کله کوله زه په خوا کې هما دغه نور ابو ذر رضی الله به وفات شو او د ملګرو باندې به جنازه وکړه او د رسول الله د خبره صدق وشو چې يمشي وحده یواز روان دي ويسكن وحده یواز بوشيږي ويموت وحده او یواز مړ شو په غزه کې نو ان شاء الله ګر روان چا ورځ باندې ژوندیو تبوک له رسیدل د رسول الله انت پاتې کېدل او به دغه ځنه واپسی او دی واقع کې کم اثر او کم پیدا موږ تاسو متوجي دي هغه ان شاء الله به روان چا ورځ باندې وایو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین